فرض منزل بعد چرت دا ذکر پرین دی اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. دا دی ذکر فضیلت دا دین معلومی گی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی زبتا دیر مینیم نو دا یادا کا مطلب دا چی دی دعا کی خاصیت تے دا ذکر معمولی نہیں دا ذکر خودتا خیدلتا یعنی اے اللہ زمان مرستو کا چی تا یاد کم ستا شکر ادا کم او ستا خیست بندگیو کما دا دیر قیمتی دعا دا بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه اللہ دا خبر کردی دا وی ما دیر سوچو کچی بلی دعاگانو کی دا طولو نا فائدمون دعا کمی دا فائدمون خو طولی خو چی فائده دیر زیادہ دا اگر کم دا وی ما بگر دیر زی وقت سوچ کرده نو دی خبری تا ورسیدم چی دا طولو نا قیمتی او فائدمون دعا دا اللہ نمرست غخت پا آغا سکی چی اللہ پی رازی کی دا یاد که دا خبر چی اللہ دا سر مرست نی کری کنا تا یو سکن دا اللہ بندگی نشی کولا یو سکن چرت گورد دا ونوی چی ز او ز يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. دا خود اللہ رحم دے پا مونگ باندی چی مونگ لدلی بندگی توفیق را کرے او دلی دینداری نیکے میکوا نکے دینداری میکوا اللہ تا سجدن لگے می لگا لگے وی لگا فائدہ ستا نقصان ستا خود دا خبر با نکے چونی زسوک او ضرب برابر عبادت دا اللہ نیشی کولے چی آگا اللہ دل طاقت نہیں در کرے. بعضو خلقو زرگی دا سوال لدی چی ولی دا مسلمانان دیندار ندی دیر ولی اکثر مسلمانان کمزوری دی ولی دا دی ولی دا دا طول خبر دا توفیق دا لازم نری چی تا کلمولی دا لا الہ الا اللہ وما کلمولی دا لا الہ الا اللہ زموستا عبادت و یوشانی نا یو سڑی پا زرکی اخلاسی رب العالمین ولی توفیق ورکی دا پا دی امت کی دو مغٹ نیکان خلق چی تیر شوی دی دا علماء چی تیر شوی دی سب سے خیال لی دی خلقو بارکی چی دا ہر سڑی بخپل زور کری دی دا چا پا زوری کری دا اللہ پا توفیقی کری خانو اللہ ولی توفیق ولی ور کری اخلاص پا کیو زرکی خیر پروتو ذکر اللہ توفیق ور کری دا غی اخلاص تا بعدی با کوشش کرے تکا دی درس کی ناسی کنا دا محض دا اللہ توفیق دی تکا دی دین سا مسئلہ اوری دا صرف دا اللہ توفیق دی ستا که گیر دا پا مخ باندی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقی سر دا اللہ طرفنا توفیق دی کتا سلفی موحد متبع دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ طرفنا توفیق دی شکر ادا کوا منگا پا ہر منزل کی پا ہر رکعت کی سورہ فاتحہ وائیو تنے وائیو الحمدللہ وائی کی منگ سے وائیو ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اللہ خاصتا بندگی کو خاصتا نمرستا گوڑ ولی دا دوان خبری یوزی دی دا دی دلاسا معنی دارے چی یا اللہ ستا بندگی کو ہم خاص خو گرستا پا مرستی سر بے کومنو تانا مرستا گوارم چی تا زمان مرستا نیکلی مستا بندگیم نیشم کولی چی اللہ در سر نئی و اللہ دی ملگرتیا نکی و اللہ طاقت در نکی گنا تا دی جمعہ تا پوری نشرات لے چی اللہ توفیق نہیں در کڑے تب دین کے مال نیشی لگوارے چی اللہ توفیق نہیں در کڑے تا اللہ نیشی یادوارے چی اللہ توفیق نہیں در کڑے تا علم نیشی ازدکوارے چی اللہ توفیق نہیں در کڑے تا چاہتا علم نیشو خوئے اطول ارسد اللہ پا توفیق سرد نو در دیر قیمتی دعا دے دا فرض منزن بعد داتا سنو گولا چی تهیر نشی کم دعا دا اللهم اعنی على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا اللہ زمان مرستو کا وسکی چی تا یاد کم او ستا شکر ادا کم او ستا خیستا بندگیو کم خواچی دا دعا دا اللہ قبول کی مرتا اللہ نسقوا چی دا دعا اللہ ستا قبول کی و اللہ ستا مرستو کی
چې تا الله په ښه طریقې سره یاد کړي او بیا د سره مرسته وکړي چې ته الله شکر ادا کړي او بیا د سره مرسته وکړي چې ته الله ښایسته بندګي وکړي نو ته غواړې ورسره دا قیمتي دعا قیمتي انسان د ځمکې په دې مخ باندې هغه انسان ته ښوولې چې د اوس ډېر محبت دی د دعا به هم څه دعا یې